بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب القدر زماډیرو معززو مشرانو ملمنو او د جامعي خواوشا هم جوارو گوانډینو عوامو خواصو علماء کرامو طلباء عظامو دا د محرم الحرام میش دا د اسلامی کال ابتدائی او اوله ډومبۍ میش ده عیسوي سن د عیسی علیه السلام د وخت نه حسابیږي پیدایش د عیسی علیه السلام نه او دا هجری دا زمونږ استاد چې د دې آغاز د دې میشنه کیږي دا هجرت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې کال ابتدا کیږي محرم الحرام د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وشوا هجرت ډومبه پس مکه باندې هغه حضرت نوح علیه السلام کړو خپل کله او قوم قبیله پرې خداو کشتی ته ځان سره ایمان والا مسلمانان خپل امتیان او د حیواناتو جوړې اغزان سره کشتی کې سورې کړو نوح علیه السلام هجرت نو سلسله او آغاز د هجرت دا د نوح علیه السلام نه شروع دی ابراهیم علیه السلام هم د قوم نه هجرت کو شام ته لاړو د عراق خارې پرې خودو بعض اوقاتو کې داسې شوي چې د وخت د زمانه نبی کله قوم پرې خودل دا غوی نه هجرت کړي لکه حضرت ابراهیم علیه السلام بعض وخت کې د ټول کلی قوم قبیله اهل عیال هغه په یو شکل د اشکالو په کشتی کې سوار شو قوم ځان سره ټول چې کوم د مؤمنانو ځان سره واغستل او ټول قوم لاړو بل ځای ته بهر حال زمونږ د ښکلي نبی صلی الله علیه وسلم هجرت
نو زما زړه دا غوښتل چې نن د دې ورځې او د دې تاریخ لږ د اسلام په رڼا کې بیان کو چې د محرم الحرام دا ورځې مونږ ته د دې ترغیب راکوي چې د اسلام او د دین دپاره به کله پرېږدئ د اسلام د بقا ساتلو دپاره د عقیدې د ساتلو دپاره د قرآن او سنت د تحفظ دپاره د الهی کلمت الله دپاره بکله پریدي 53 سال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکہ مکرمہ کې تیر کړل 53 سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال د دې قوم په منځ کې د دې قوم د خوانه بسو خبره کېدلې په باره د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم کې نبی الرحمه دا امین دی دا صادق دی دی امانتدار دی دی دروغ نه وای دی پچا بهتان نه تړي دا یو داسې امین شخصیت ته هغوی ټول امانتونه به د حضور پاک سره کېښودل لیکن چې کله مسله د عقیدې راغله نو بیا هغه ټولو هغه نبی ته چې په یو आवाज به صادق ویلو چې مسله د بیان او د احکامو شرعیه راغله نو به نبی ته سوال دی کاذب دی نعوذ بالله من ذلک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنگ شو مجبور شو د مدینه طیبه نه اډمبه هجرت د مسلمانانو هغه چیرته شوه اډمبه هجرت د امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام په حکم باندې هغه حبشه ته شوه د مسلمانانو سلسله هغه حبشه ته او نهر شروع شو د مهاجرینو مونږ له دا اسلامی کال د ورورولۍ تعلیم راکوي د همدردۍ تعلیم راکوي د اسلامی اصولو پر رڼا کې د ژوند تیرولو تعلیم راکوي سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه یو ځلې بیان کولو مبارکو فرمایل د محرم الحرام میش دا هغه میش ده چې زمون ښکلی نبی علیه الصلاۃ والسلام کور کله واړه بچی دا ټول پرې خودل نو موږ له د محرم الحرام دومره ترغیبم بس دی کافی دی چې موږ او تاسو د الله رب العالمین احکام په ځان نافذ کو یو ځلې بیبي ته مطالبه وکړه چې محرم الحرام ته خاوند دومره عزت میلاو دی وی آو په دې میش کې الله جل جلاله د امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام عزت فرمایلو ټیک دا چړمبې شپه لومبې ورځ دا ټوله هفته ځکه حضور پاک علیه السلام د جمعې ورځ چې بیان صحابه سره مجلس شو صحابه کرام بعض صحابه پوه شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام رواني کې پاتې کیږي نه دیزی نه پاتې کیږي د دې خبرو نه داسې پته لګي ځکه چې حضور پاک علیه السلام به خبرې کولې نو یو خوا بل خوا به لیدل کله به مکې مکرمې بیت الله شریف ته ولیدل کله به صفا ته ولیدل کله به مروه ته ولیدل خبرې به کولې صحابه خو ډېر لوی خلق دی یوه بیبي ده د هغې زوی هجرت کړی او دا معذور وفات وا دی مازیګر نه راغله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور له دننه لاړه بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمائی
وی دا بوډۍ زنانا منکره کله دومره ټیم تیرولو د پاره نه راغلې مورې څنګه راغلی او څومره ټیم دي د خپل ټیم نه علاوه تیر کړلو هغې مور به کله مونږ ته کتل کله به زمونږ بابا جان جناب رسول الله ته کتل په چهره انور د بابا جان می خفګان ښکاره کیدلو په چهره انور می د بابا جان تکلیفونه ښکاره کیدل زنیز دی شما بابا ته ورغلما و زما ګران بابا جانا نن داسې خپه خپه معلومیږي ما ته وی اے ګرانې لورې خپه به ولې نه یما ستا د کلي قوم قبیله مې دلته نه پرېږدي بابا جانه کم یوه خبره ده چې دوی سره ستا جدایي را راولي کم یو داسې عمل دی چې تا او دا سره جدا کوي کم یو داسې عمل دی بابا جانا چې د دې خلقو نه ته مجبورېږې او کله وطن پرېږدی وای اے لوري خبره دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه لوري دا خبره ده آغا خبر باندی چستانک بابا جان ابراہیم علیہ السلام قوم مجبور کرلو قبیلی مجبور کرلو آغا خبر نن زما استاد قوم پا مینس کے دا وی مادی بوڑی ادی تلی دلو جدے سادر پا اخ کو باندی لنشلو زر زر با استرگو تا سادر اولو پتا اوڑلا ذرا نزدې شما اے ګرانې مورې دا څه خبره ده چې ته جاړې وچلو پټه دې راوړې او په اوښکو دې لمده کړله ودې وینځله د محبت اوښکې هغه چېرته ودرېږي د درد اوښکې نه ودرېږي هغه مور زما د قد نه اوچته وه هغه بوډۍ مور ما باندې لاس راتاو کړلو ځان ته رانږدې کړما وګرانې لوري اے د جنت خاتون اے د جنت ښکلا اے د خدیجة الکبرا د زړه ټوکړې جاړم به ولې نه والله زما خاون وفاتو دومره غم درد راته ملاو نو و بچې مې هجرت ته لاړلو دومره غم را سره نو دومره خفګان نو زه به وږې شوما زه به تږې شوما ماله به تکلیف راغې زه به بیماره شوما خو چې د ستا د بابا جان زیارت او ملاقات به نصیب شلو اے ګرانې لوري زما بیماری او لګو تنده به ختم شولا هر څه به ختم شو اے بچی جانې دردمن زړه به مې راوړو دلته ماله به ټکور ملو شلو زه به صحیح شوما وګرانې لوري چې بابا جان دې کلي نه لاړلو زما د درد دوا بلشته دینا نن رات وګوره اے زما ګرانې لوري اے د خدیجة الکبرا د زړه ټوکړې نن رات ګوره او زه به تا ته ګورما مورې زه به تا ته ګورم او ته ما دا څه خبره ده بیا به عقایدو جهان ته ولیدله بیا به سترګې لاندې د غم ماښام راغی د غم شپه راغلله د تکلیفونو انبار راغی هغه زنانه مې کور ته لاړله او سردار کونین مې ابوبکر صدیق پسې لاړو اے ابوبکره اے زما ملګریا اے زما رورا اے زما د هر سفر
قبل النبوت ملګریا او اوس مې ملګری ځان تیار کا بیگا تب ان شاء الله مکه پریدو بیگا له مکه مکرمه پریدو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته حل اولو هغه مبارک لاړو بی بی اسماء بنت ابی بکر فرمائی چې زما بابا جان با بار بار راتلو دواړو اوخو کې یو اوخه پاغه باندې به بار بار لاس وهلو او کله به د اوخ یو طرف کولولو کله به بل طرف کولولو ما تاسو کو بابا جانا د دې اوخ دا یو طرف او بل طرف ولخ کوله ما ته وای ګرانی لوري په دا ډېر بختور شاده دا ډېر بختور سرمنه دا ډېر بختور وجود دی د سرب امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک بدن لګیږي دا ډېر معزز اوخدا لوري خبر ته وګورا دی په جنت کې ولاړی او سرداری کونین مبارک با دی اوخه ته خاندي او دا اوخه به جناب رسول الله ته خاندي بچی ډېر ورته وګورا او زی زکه کولم یو تیار بای یو تور تم بای او دا بختور اوخه بای په دې باندې با مبارک بدن د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم وای مارا منډکړلا ما سرغی کی گیا وا ما زر گیا دی اوخی توا چولا وای زمونږ د کور د پلار اوخی ما ته مخراتا وکړلو وای والله العظیم کما اوخه باندې چې جناب رسول الله سورلی کوي اسماء بنت ابي بکر قسم خوري آغه گیا چې ما اوخه توا چولا زمون اوخه هغه گیا تخل نوړلا ما ته بابا جان وی الوري د دې اوخه په طبيعت باندې پوي کنا ما ول نه بابا جان پوي نه ما وی دا اوخه زکه گیا نخوري چې دا ویني مګیا د دې ملګری د تیوا چوا دا ټول خو زمانه د دانی مدد ده تا ټول ما توا چولا اسماء بنت ابي بکر وی والله ما چې کله د اوخي نه گیا نیمه کړه نیمه گیا مې راوړه د پلار اوخي ته مې واچولا نیمه مې هغه ته واچولا چې کله مې د پلار اوخي خلب خپل گیا کې خکته کړه نو بیا د جناب رسول الله اوخي گیا شروع کړه زما د نبی اوخه کم انصافو زما د نبی صلی الله علیه وسلم اوخه کی سو انصاف امتیانو کې انصاف شتا نا د محرم الحرام د واقعین مقصد دا نه دی اهل تشیع خدای نه ویریږي ځان موخی ځان کې انصاف راولي ځان کې عدل وکي پزان وهلو باندې ککار کېدلې نو زینب بنت حسین با د عراقینو د کربلا خورتا او د کوفیانو خلقو ته آثار نه کولې تاسو نکونو خو بیا ځان په والو باندې مړ کو خود زینب بنت حسین جواب تاسو لسو جواب داو چې عجیبه غوندې کار کوي یو خام په چړو وخی یو خورا باندې اوب بندوي یو خام پلاران قتلوي یو خام بچیانو باندې اوب بندوي بل طرف تر باندې سینې وخی لعنت وستا سه په دې عمل باندې دا د زینب بنت حسین تقریر دی ځانوال ندی کمال سنیانو تاسو تمویم اهل سنت والجماعت تاسو تمویم په شربتونو کار نکیږي چو چاټي شربتو کا او خلق له ورکوا د کربلا د شهیدانو تندوا د کربلا پس مکه باندې چې د چانه وینه توي شو د چا د مشورې د وجنا چې د حسین ابن علی په درد باندې اسمان دردمن شو
د هغې سړي کردار نن زما او ستا کردار دی، دا پرېښودل پکار دی. شمر دا د حضرت علی رضی الله عنه د یوې ښځې رور دی. نو گویا کې دا د حسین ماما راځي، ځکه د دې شمر یو خور دا په علي صاحب واده ده، لیکن د دې شمر د غلطې مشورې نه ان شاء الله که الله ته منظورو خبره به درته کوم، اذان ته موضوع ده، خو نن مو دا غوږونه لږ څومره بیان چې دنیا مسافر اوري، ما ته بلا رابطې شوې، او زما زوی بیمار دی، نو د هغې وجه نه هغه مدرسې نه تقریبا جمعه کېږي بیمار راغلی، نو زما بالکل طبیعت برابر نه و، ذهن باندې بوجو، نو بلا مسافرو رابطې وکړې چې مولوي صاحب په نن جمعه باندې د محرم الحرام د 8 او د 8 او د 9 او د 10 ورځې چې کوم دردمن واقعات دي په هغې باندې بیان وکړي. رونو نن درته دا خبره کوم، هغه به انشاءالله بیا را روانې جمعې ته که ژوند و انشاءالله کوم به انشاءالله. نن دا خبره کوم چې زما د نبی صلی الله علیه وسلم اوخه کې عدل و انصاف و. دویمه خبره دا درته کوم چې حضور پاک علیه السلام هجرت د څه دپاره کړی؟ هجرت د نبی علیه الصلاة والسلام څوک کلی پرېږدي؟ څوک هم کلی نه پرېږدي. په خدای قسم چې کوم کلي کې ته پیدا یې او په هغه کې 2 ورځې اوبه یي او 15 ورځې اوبه نه یي، خو چې بیا دې هم څوک د کلي غیبت کوي تاله به غصه درځي. بیا مکه مکرمه د دې پرېښودل، د ابراهیم علیه السلام کعبه پرېښودل، د اسماعیل علیه السلام کعبه پرېښودل، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه به څه تېرېدل؟ نو دا هجرت مقصد ان شاء الله نن بیانوم. هجرت دا د مسلمان د پاره عزت دی، هجرت د مسلمان د پاره او د اسلام د پاره دا عزت دی. هجرت نوم ده، یو ښې کارنامې نوم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ټیم ورکړو چې په دې ټیم به ان شاء الله موت یوځای کیږو. دار التوحید تاسو مونږ ټول الله مکه مکرمه ته بوزا باب فهد باندې چې راوځي مخامخ د شیشو دا بلو کلر شیشه ده دا لګېدلې غټ بلډینګ دی، هغې ته دار التوحید وای. دا کور او طرف د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. یو واقعه د هجرت چې ټول علماء کرام زمونږ مشایخ عظام بیانوي، خو ټوله واقعه د هجرت چې بیانوي نو هغوی د رای هجره چې کله ابو بکر صدیق او امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام یوځای شو د دې ځای نه واقعه بیانوي، خو واقعه اصل هغه چې کوم دی دغه ځای دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د مازیګر نه خبرې وکړې. ابو بکر زوبه منګو تاسې رضی الله عنه مبارکو فرمایل ډېره ښه ده. حضور پاک علیہ السلام میرا دننه کو. اسماء بنت ابی بکر فرمائی زو لاړوما، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دننه راغی، زما پلار تی تپوس کی اے د الله حبیبا دا دوړ اوخی ما ساتلی دلتا، یو اوخه می تا د پاره ساتلې دا بل می د ځان د پاره. وی آغا اوخه چې حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام د پاره نه خدار وا، زما پلار د حضور پاک لاس مبارک را واغستو، ورته وی مور او پلار می در نه قربان شا، دا دستا اوخه دا دې باندې به ته سورېږې،
دے باندې بموتا ہجرت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں اخت اولیدلا وی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی اے گرانی اخی تا اللہ دمر لوی مقام در کڑے دے تب جنت کے دا اغی حیوانات نے چتا تب اللہ رب العالمین جب در کی بیان بکے تب دا جنت مزی چڑچی کے تا تلوی مقام حاصل دے وی دا اخا مبارک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا لکه څوک چې چا سره خبرې کوي ما ته وفرمایل اے ابو بکر صدیق ته اورید دې خبرې کنا ما ورته ول پلارو مور مې درنه صدقه شا مال پته لګینا دا عاشق او د معشوقي په منځ کې راز دې ما ته پته نشتا وی اخرانه تپوس وکړلو چې اے د الله حبیبا دری سوال می دی چې رب العالمین به قبول کی کنا ما ورته ویلی او آیا وړم به سوال می داده چې کلا د قبر نه خلق پاسیږي ستا امتیانو تبا رب العالمین انتظام کوي اے د الله حبیبا تبم خامخا سو رازه خامخا به یو سورلی باندې سوریږي د حشر میدان ته روانېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی ما ته اوخوي چې اې د الله حبیبا ته چې کله پاسېږي نو په ما بسورېږي اوخوي وعده را سره وکړه نو ما ور سره وعده وکړه او الله رب العالمین د دې هغه فریاد قبول کو جبرائیل علیه السلام د دې هغه فریاد الله رب العالمین ته ورسولو الله جل جلاله د فریاد قبول کو عزیزانو اوخا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بدن اطهر مبارکنا دمرا اوس د چې یا الله اسنا چې ورځ د قیامت وي بے زفات نشم د دې عظیم دولت نه محروم نشم سیدنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمای وی بابا می چراغه کورتا نو داسې غمجن او خفه معلومېدو او ما ته ویل چې فاطمه ما سره اوخي خبره وکړي ما سره ستاسه د قوم قبيله خلقو خبره پرې خودلې خود الله جل جلاله مخلوق کې اوخي په صفت باندې موصوف یو حیوان ما سره خبره وکړي بی فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارک وي بابا جانا یو سنانه راغله وا او بیا ته پوسو کو ته چلاړې دا خزه سوق دا ودې خډې رسې ته جاړي ورته وی اے فاطمه دا هغه خزه ده چې د چا بچي د رب العالمین د دین د پاره د الہی کلمت الله د پاره د اسلامی احکام د نفاذ د پاره د رب العالمین د نظام ساتنې د پاره کله پر خودلو اګرانی لوري تا ته پته نشتا هغه سړی هجرت ته لاړ او دا بوډۍ موریا کی تنها پاتې شو اے بچی جانې دیتا الله رب العالمین دومره مقام ورکړی دی چې دې د چا نه راضي وي الله به هم د هغه نه راضي وي دا کم مقام ورکړی پلار او دا په څه وجه باندې اے ګرانې لورې کله چې د دې بچې هجرت ته لاړلو شپه ور باندې راغلله د دې ظالمانو نه یو قافله د مکې مکرمې نه په لار تېرېدله دې مخې ته راغې تپوس یې نو کو چېرته روان ورته وی هجرت کوم حبشې ته څه دپاره هجرت کې وی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د بقا دپاره هجرت کوم نو لوري هغې ظالمانو هغه نه ونیو او په ډېره سخته سزا ورکولو سره هغه د اوښ پورې وتړلو او په زخمی حالات کې اوښې ته دو الکان ودرېدل اوښې به منډه واله او د دې بچی به یې راښکلو ځان پسې د دې د بدن غوښې کاڼو پورې پاتې شوې کله چې ودرولو
ورته وای اوس خو وایا چې د پیغمبر نه انکار کوم اوس تم پریدو. خو د دې زوی ورته جواب ورکړي چې کاش الله رب العالمین ماته 100 وجودونه را کړی وای، 100 روحونه الله را کړی وای، او هر یو روح مې هر یو بدن مې تاسې ظالمانو داسې تړلی او ما په جناب رسول الله درود ویلې.